په دې برخه کې به تاسو حتما د راونډ اف یا رالنډول له نوم سره آشنا یاست او تاسو به حتما نږدې لسو ته د رالنډولو ډېر مثالونه کار کړي. خو په دې ویډیو کې موږ غواړو نږدې سلو ته د عددونو رالنډول وښیو. نو راځئ فکر وکړو چې موږ یو عدد لرو او هغه عدد ده 345 او موږ غواړو دا عدد نږدې سلو ته رالاند یا راونډ اف کړو. نو هر کله که موږ غواړو چې یو عدد نږدې سلو ته رالاند یا راونډ اف کړو نو موږ لومړی د هغه د سلیس خانه په نظر کې نیسو. ګورو چې د هغه سلیس خانه څو ده. دلته 345 کې د سلیزو خانه 3 ده. دا په دې معنی چې یعنې 3 دانې سله، 4 دانې لسه او 15 دانې هم یوه. موږ راځو دا په 2 پوره سلو ویشو. یو هغه پوره سل چې 345 نه لوړ ده او هغه ده 300. په دې معنی چې یعنې 3 دانې سله، 0 دانې لسه او 0 دانې یوه. او یو هغه پوره سل چې 345 نه ښکته ده او هغه ده 400. یعنې 4 دانې سله، 0 دانې لسه او 0 دانې یوه. اوس موږ په دې پوه شو چې 345 د 2 سلو په منځ کې ده. خو زموږ اصلي پوښتنه دا ده چې دا 345 د 2 سلو کې کوم یو ته نږدېوالی لري. نو راځئ چې دا په عملي توګه د عددونو په یوه کرښه کې وښیو. راځو دلته د عددونو یوه کرښه رسموو او د دې کرښې پیل له 200 نه کوو. دا 200، دا 300 او دا هم 400. اوس د ده لپاره چې موږ ته نور هم دا واضح سي 50 نور هم بیلوو چې دا 50 یعنې 250 او دا هم 50 یعنې 350. اوس ګورو چې د عددونو په کرښه کې دا 345 چیرته ځای لري. نو که چیرته دا 350 وي نو 345 به تقریبا دالته ځای ولري. اوس ګورو چې دا 345 د عددونو په کرښه کې د 300 ته نږدېوالی لري او که د 400 ته نږدېوالی لري. که چیرته موږ وګورو له دې 500 نه تر 300 پورې هم واټن 50 ده او تر 400 پورې هم د عددونو واټن 50 ده. نو دلته ښکاري چې دا 345 د 300 ته نږدېوالی لري یا د 300 ته رالاندېږي. اوس که اوسو له همدې د عددونو کرښې نه ځان ته یوه قاعده بیله کړو. هغه داسې چې که چیرته موږ غواړو ریاضي کې د عددونو د ارزښت له نظره یو عدد یو خانې ته رالاند کړو. مثلا دلته غواړو موږ دا سلو ته رالاند کړو، یعنې غواړو دا د سلیزو خانې ته رالاند کړو. نو موږ هغه نه یو خانه کم په نظر کې نیسو. یعنې دلته راځو دا د لسیزو خانه نظر کې نیسو چې دا د لسیزو خانه یې 15 ده. که 15 نه پورته ده او یا که 15 نه ښکته ده نو دلته دا له 15 نه ښکته ده. په دې معنی چې یعنې دا لاندې خوا ته رالاندېږي، یعنې دا د 300 خوا ته رالاندېږي. خو که چیرته همدا 345 وای نو دا به 15 نه پورته او دا به 400 خوا ته رالاند شوی و. او اوس راځئ چې یو بل مثال هم کار وکړو او فکر وکړو چې موږ یو بل 4 رقمي عدد لرو او هغه عدد ده 7652 او موږ غواړو دا عدد نږدې سلو ته رالاند کړو. نو زه له تاسو څخه غواړم چې ویډیو یو ځل ودروئ او وګورئ چې خپله یې حلولی شئ او که نه. ښه، اوس راځئ چې دا په ګډه سره حل کړو. موږ غواړو دا نږدې سلو ته رالاند کړو. موږ کولی سو دا عدد په مختلفو طریقو ووایو. مثلا موږ کولی سو ووایو چې 7 دانې زره، 6 دانې سله، 15 دانې لسه او 2 دانې هم یوه. او یو هم کولی سو داسې ووایو چې 8 دانې سله او 15 دانې لسه او 2 دانې هم یوه. خو موږ غواړو دا نږدې سلو ته رالاند کړو. موږ دا په 2 پوره سلو ویشو. په 2 پوره سلو یې داسې ویشو. یو هغه پوره سل چې دا عدد ورنه لوړ ده او هغه عدد ده 7600 او بل پوره سل هغه پوره سل چې دا عدد ورنه ښکته ده او هغه ده 2100. موږ مخکې وویلې که چیرته
مونږ غواړو یو عدد د عددونو له ارزښت له نظره یو خانې ته رالنډ کړو، مونږ د هغه یو خانه کم په نظر کې نیسو. دلته مونږ د ده لسیز خانه په نظر کې نیسو. مونږ ویلي ول که چیرته د لسیز خانه له 5 نه لوړه وي یا 5 ته مساوي وي نو دا پورته خواته رالنډېږي، یعنې دا دلته 2700 ته رالنډېږي. او که چیرته دا 5 نه ښکته وي نو بیا لاندې خواته رالنډېږي. نو راځئ چې دا د عددونو په کرښه کې هم وښایو. راځو د عددونو یوه کرښه رسموو. دا هم د عددونو یوه کرښه او د عددونو کرښې پیل له 1500 نه کوو. دا 1500، دا 1600 او دا هم 1700 او دا هم 50 یا 1650. اوس که چیرته دا 1650 وي نو 1652 به دلته وي. دا هم 1652. دلته هم ښکاري چې دلته د 1652 نظر له 1600 نه 1700 ته نږدېوالی لري، یعنې دا 1700 ته رالنډېږي. او اوس راځئ چې یو بل ډېر جالب او په زړه پوری مثال کار وکړو. فکر وکړو چې موږ غواړو 982 نږدې 100 ته رالنډ کړو. نو موږ دا هم په دوه پوره سلو ویشو. یو هغه پوره سل چې 982 ورنه کم دی. فکر وکوئ موږ 982 نه دا 2 لرې کړو 900 پاتې کېږي، او یو هغه پوره سل چې 982 ورنه زیات دی. نو که چیرته موږ په 900 باندې سل نور اضافه کړو هغه کېږي 1000 یا پوره 1000. اوس ډېر په ساده توګه موږ کولی شو دا رالنډ کړو. موږ ګورو د لسیز خانه ګورو. د لسیز خانه کې 8 دي چې 5 نه زیات دي، نو دا پورته خواته رالنډېږي. نو که چیرته موږ ته څوک ووایي چې 982 کومه خوا رالنډېږي، موږ ورته وایو پورته خواته یا 0 خواته رالنډېږي.